سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. د روژې مبارکه میاشت در باندې په خیر و خیرت تېرېږي. ملګرو ډېر یو بد خبر دی. خبر دا دی چې پرون د پاکستان پوځ د افغانستان په مقدسه خاوره باندې تېری کړی دی. خوست او پکتیا یې بمبار کړي دي او زموږ څو بې ګناه او مظلوم هېوادوال یې شهیدان کړي دي. پاکستان پوځ په وینا چې دغه برید مونږه د ټي ټي پي په خلاف کړی دی او دغه د خپلو عسکرو چې په شمالي وزیرستان کې وژل شوي د هغې بدل مو اخیستی دی. خو متاسفانه چې دا هر څه دروغ دي او زموږ او ستاسې بې ګناه هېوادوال، بې ګناه حتی ماشومان دا پکې شهیدان شوي دي. تاسې د دې برید ویډیو وګورئ. ویډیو جوړه شوې ده، د برید اصلي ویډیو نه ده، خو هغه خرابې او هغه ورانۍ چې په سیمه کې رامنځته کړی دی هغه وګورئ، بیا نورې خبرې کوو. خوست او پکتیکا دا ویجاړۍ وګوره، دا کورونه وګوره، د ماشومان وګوره، دې ظلم ته وګوره، دې ناروا ته وګوره. دا مو په ترهګرو دا برید کړی دی. دا ورته ترهګر ښکارېدل زموږ ماشومان. دا ورانی دی. وی زور مې په تا نه رسي، مړ به دې دادا کم او که مړ به دې ابا کمه، متل خو مې اورېدلی که نه. نو په ټي ټي پي دې زور نه رسېږي، اوس راځي عام خلک وژني. دا هغه کس دی چې دی وایي چې موږ وژلی دی. عبدالله شاه دې پسې راغلي. عبدالله شاه خو را ژوندی شو، تاریخ یې ویلی دی. په 18 هغوی برید کړی، په 18 د دې ویډیو راغله. په وزیرستان کې یم. عبدالله شاه باندې حمله کړې ده. عبدالله شاه ژوندی دی، روغ جوړ دی. عبدالله شاه ښه ډاډه ولاړ دی او وایي هېڅ خبره نشته دی، زه روغ جوړ یم، هسې پروپاګند دی. دا نو د چا زور یې زموږ نه ویستلو، په هغوی زور نه رسېدلو، خپلې کمزورۍ نه د چا خبره پټوي او په موږ باندې برید کوي، هسې د عوام په سترګو کې خاورې شیندي. خو عمل بالمثل دی، موږ ګوري چې څه وشو، موږ بیا خپل بدله مخلو. د پیکا ډزو ته هم پام دی. اسمان خو به پټ وګرځي، ځمکه به څنګه کړي؟ ځمکه خو دې بیا نه پرېږدم. پوسته یې په نښه شوې ده. نو د دومره پوستې دې اچولي دي، دا خلک تا ته اخوا د راوړي، دومره زیات سیمې خاردار دې لګولی دی، باډر ستا په اصطلاح جال دې تېر کړی دی.
پوستې یې ترې ونیولې، چې پینټونه یې ترې ونیول، بیرغ یې خپل ورپاولو، ستا بیرغ یې لرې وکړه که نه، اوس دفاع وکړه که نه، جنګ وکړه که نه. ماشومان ایستل خو اسانه دي. نو وروره دا افغانستان دی، دا ایران نه و چې تا حمله وکړله، دا سوریه نه ده چې هر څوک راځي هلته حمله کوي، دا لبنان نه دی چې هر څوک دې راځي حمله دی کوي، دا عراق نه دی چې هر څوک دې راځي حمله دی کوي. دلته د پوښتنې خلک شته دی. موږ ستر قوتونه مات کړي دي، داسې قوتونه مات کړي دي چې هغوی ستاسې باداران حسابېږي. نو زه تنده لهجه نه کاروم ډېره، ځکه چې خوند نه کوي. هر څه عمل کې تاسې ولیدله، په ویډیو کې مو ولیدله. نو زه وایم چې ته که زما کور په لوټ اولې، زه بیا ستا کور دغسې په توپ ولمه. نو پکار دا ده چې متقابل احترام وشي. هغه چا خبره سرحد خو نشته، فرضي کرښه ده، په دې کې باید د دواړو لورو ډېر زیات توجه وکړي. دلته عوام پراته دي، قومونه پراته دي، بې ګناه خلک دي. ته چې راځې وروره امریکا نه دې تیارې اخیستې دي او په ما باندې استعمالي او چک کوې، ګورې چې کار کوي که نه کوي. په امریکایي تیارو باندې مسلمان وژنې، نو بیا په ځمکه هم راته ټینګ شه که نه، په ځمکه خو بیا درځم درپسې. پکار دا ده چې آینده کې ډېر زیات احتیاط وشي، ځکه که احتیاط ونه شي نو بیا پایلې ډېرې خرابه راوځي، نتیجې ډېره خرابه راوځي. والسلام. ویډیو لایک کړئ.